د پاکستان له لوري د راکېټي بریدونو له امله د کونړ اوسیدونکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د کونړ ځایي اوسیدونکي وایي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان له لوري د دې ولایت په دانګام، شلتن، سرکاڼو او مرورې ولسوالۍ راکېټي بریدونه کیږي چې خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. دغه راز د کونړ ځایي چارواکي هم مني چې د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې د ډیورند فرضي کرښې له هغې غاړې د پاکستاني ځواکونو له لوري د کونړ خاوره په نښه کیږي. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف رسنیو ته ویلي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې پاکستاني ځواکونو د کونړ پر بېلابېلو سیمو راکېټي بریدونه کړي دي. هغه وایي چې دغه مسله په پلازمینه کابل کې له حکومتي مسؤلینو سره شریکه شوې او تمه شته چې له ډیپلوماتیکو لارو یې مخه ونیول شي.